د افغانستان او سویلي افریقا لوبډلو د 500 وریزو لوبو پرتله نه. سویلي افریقا یو له هغه لوبډلو څخه ده چې لا تر دې دمه افغانستان په نړیوال کرکټ کې ترې لوبه نه ده ګټلې. افغانستان د خپل کرکټ په تاریخ کې په 500 وریز فارمټ کې 2 ځله له یادې لوبډلې سره مخ شوي چې دواړه لوبه د سویلي افریقا په ګټه تمامې شوي دي. لومړۍ لوبه په 2019 500 وریز نړیوال جام کې وه چې افریقا په 9 وکټو، او دوهمه لوبه هم په تیر 2023 نړیوال جام کې وه چې په 5 وکټو سویلي افریقا په خپله ګټه تمامه کړه. دا چې افغان لوبډله له سویلي افریقا سره 2 ځله په یاد فارمټ کې مخامخ شوې. په دغه لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې د افغانستان لپاره عظمت الله عمرزي کړي دي چې په یوه لوبه کې ډېرې 99 منډې دي. ورپسې بیا راشد خان په 2 لوبو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې 49 منډې ترسره کړي دي. که د بالینګ برخه راواخلو، په بالینګ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې وکټې محمد نبي ترلاسه کړي دي. هغه د سویلي افریقا په یادو 2 لوبو کې 2 او راشد خان هم په 2 لوبو کې 2 وکټې په خپل نوم کړي دي. افغانستان د خپل پوره قوت سره د دغه لوبلړۍ لپاره خپل سکواډ رسنیز کړ، خو سویلي افریقا بیا له فرصت څخه په استفادې تر ډېره پورې ځوان لوبغاړو ته وخت او موقع ورکړې ده، او د ګوتو په شمار مجرب لوبغاړي په ترکیب کې شتون لري. یوه مثبته خبره دا ده چې دا لوبې د افغانستان په خپل کوربتوب ترسره کیږي، او د شارجې له آب و هوا سره افغان لوبغاړي ډېر زیات بلد دي.